ولسمشر تازه د امرالله صالح په کور کې څه غلطي کړې ده. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. تیره ورځ امرالله صالح ډاکټر اشرف غني د شمال قومندانانو سره د لیدنې لپاره خپل کور ته رابللی و. دا چې ډاکټر اشرف غني د ارګ نه د امرالله صالح کور ته د دې قومندانانو د لیدنې لپاره تللی و، موږ پرې اعتراض نه لرو. دی پوه شو او بایسکل یې. ولسمشر په دې لیدنه کې ناستو ښاغلو ته وویل چې موږ امارت نه غواړو او جمهوریت ته باید کار وشي. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې په دې قومندانانو ستا د لیکچر اثر پرېوتی شي. تجربې دا په وار توجیه کړي چې قومندانان که د هیواد د شمال جنوب او یا د غرب او شرق نه وي، د هیواد په ملي ګټو باندې بند او واز نه دي، او دا مهمه نه ده چې د کوم ادرس په لاس ورته ډکیږي. او که د جمهوریت او امارت پرتله کول دوی ته ارزښت نه لري، بیا نو د شمال دا وروستۍ ترینګړې پیښې په د قومندانانو مدیریت کوي. ولسمشر قومندانان پرېږده، خپلو امنیتي ځواکونو ته دې پام واړوه او فاسدې فرمایشي تعصبي او د ولس او امنیتي ځواکونو د حال نه ناخبرې څېرې ورنه ټڼ کړه. انشاءالله د شمالي ولایتونو وروستی ترینګړی حالات به سم شي. داسې نو مه کوه چې په غلو او لیوانو باندې ګورم او رمې ساتم. مننه لیدونکو چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو الله مو مل شه.